نن د حج رکن اعظم یعنی وقوف عرفه ادا کیږي په میدان عرفات کې په لکونو عازمین حج راغونډ شوي د ماسپښین او مازدیګر منځونه یو ځای ادا کړي. ډاکټر شیخ حسین بن عبدالعزیز الشیخ مسجد نمرا کې خطبه هم ورکړې ده. عازمین به وروستو مزدلفې ته روانیږي. په دې اړه به تفصیل اخلو د خپل همکار فضل ممن نه. جی فضل ممن، نن وقوف عرفه ده، تفصیل راکړئ. بالکل څنګه چې تاسو وایئ نن د حج د ټولو نه اهم او غټ رکن دی. خو دا وخت د عرفات په میدان کې د پاکستاني 1,04,000 حاجیانو په شمول تقریبا 2 میلیونه یعنی د 10 لکونه زیات حاجیان عرفات په میدان کې راغونډ شوي دي. او د لږه شیبه وړاندې چې د شیخ حسن بن عبدالعزیز الشیخ مسجد کې د مسجد نبوي خطیب او امام دی، هغه یو تاریخي خطبه ورکړه. هغوی په خپلې خطبه کې زیاتې حوالې د نن نه 1600 کاله پخوا چې پیغمبر اسلام کومه خطبه ورکړه د هغې حوالې هغوی ورکړې او هغې په خپلې خطبه کې په دغه زور راوړو چې تقوا کې په ماشومانو باندې شفقت وکړي، په بچو باندې شفقت وکړي. او هغوی دا خبره هم وکړه چې په توحید کې د اسلام نه مونږ چې کوم دی دا اهم رکن دی او اسلام چې کوم دی دا د محبت درس ورکوي. د الله په در کې چې کوم دی توبې دروازې دا کولو دي او نن دا کوم ورځ دا د توبې ورځ ده. او هغوی چې کومې خبرې په خپلې خطبه کې نو هغوی وایي چې تمام انبیا چې دي هغوی د یو الله عبادت کړی دی، یو وحدانیت هغوی تسلیم کړی دی او د الله وحدانیت چې کوم دی دا د تقوا او د عبادت اهم ستون دی، اهم ستن ده. او فضل ممن که تاسو زما غږ اورئ نو دا راته ووایه چې خطبه خو شوه، د ماسپښین او مازدیګر منځونه هم ادا کړي شو، د دې نه پس به عازمین حج چې کوم دي هغه مزدلفه کې څومره وخت قیام کوي، د عرفات میدان کې څومره وخت قیام کوي او مزدلفې ته به کله روانیږي؟ جی نن ماښام تر نور پرېوتو پورې به د عرفات په دغه میدان کې دا حجیان ټول په عبادت کې مشغول وي او چې ماښام نور سترګه پرېوځي نو بیا دغه حاجیانو دپاره یو اواز کېږي چې دغه د توپې اواز سره به دا تمام حاجیان د عرفات د میدان نه د مزدلفې طرف ته راځي. د مزدلفه عرفات او د مینا ترمنځ یو میدان دی. نو په دغه ځای کې به دا حج کوم دي تمام شپه په کولو اسمان د شین اسمان لاندې به دا حجیان دغلته پاتې کېږي. او دا چې څنګه د مزدلفې میدان ته راورسي، مزدلفې ته راورسي، نو دوی به بیا د ماښام او د ماسخوتن منځونه دا به بیا دوی دغلته په یو ځای کې څنګه چې په عرفات کې ماسپښین او مازدیګر منځونه وشوه دغسې به په مزدلفه کې بیا د ماښام او ماسخوتن منځونه دا په یو ځای کېږي. دغلته به بیا دوی د سبا د شیطان ویشتو لپاره به دوی کانکر راغونډوي ځان سره او بیا سحر چې څنګه د نور سلیکې سره به دا حجیان د مزدلفې نه بیا یعنې سبا سحر د نور راختو سره به دا حجیان د مونځ نه پس د مزدلفې نه د مینا طرف ته روانېږي. او په مینا کې چې بیا کوم اهم او غټ رکن دی شیطان ویشتل، نو سبا دغه یو شیطان صرف ویشتل دي چې هغې ته په پښتو کې موږ غټ شیطان وایو. نو دغه غټ شیطان ویشتل دي او بیا قرباني کول دي او قربانۍ پسې به بیا حاجیان چې کوم دي خپل سرونه. ډېره مننه فضل ممن د مکمل تفصیل راکولو.